بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات او خاوندان والاخذ والمحصنات حرام دي خاوندان والاخذ والمحصنات قلبند من النساء دخذنا الا ما ملكت ايمانكم مگر اغا چه مالکان دی خلاص نستا سداغوی یعنی وینزی حلالی دی کتاب اللہ علیکم حکم دا اللہ دے پتا سبانے کتاب اللہ علیکم دا حکم دے دا اللہ علیکم پتا سبان دے او حل لکم حلال کلیشوی دی لکم ستاسر پارا ما اغسو وراء ذالکم چه ما سوا د دین دی ان تبتغو پدے شر چه تاسو با طلب کوئی تاسو با لٹوئی بی اموالکم بخپلو مالنو باندے محسنین چی نکاح کون کی بے غیر مسافحین نبے زنا کون کی نبے بدکاری کون کی نبے مستی اباسن کی فمستمتعتم فس اغا مہر چی تاسو فیدہ واغستا بیہی پاغی سرا فمستمتعتم ندو کم زانون چی تاسو فیدہ واغستا منہننا ددوینا فآتوہن نور کئی دویتا اجورہن مہرن ددوی فریضتا مقرر فمستمتعتم بیہی نو د کوم زانونه چې فایده واغسته تاسو به په دې مہر سره من هن د دې خذنا فاتوهن ورکید توجورهن مہرن د دې فریضه مقرر لا جناح علیکم نشر گناہ علیکم بتا سبحان فیما پاغس کے ترازیتم به چه راضی شئ تاسو خوشحال شئ تاسو به پاغه سره من بعد الفریضه پس د مقرر والینا پس د مقرر ولنا ان الله کان علیما حکیما بیشک اللہ تعالی چره علم والے و حکمت والے من لم یستطع سوک چه طاقت نہ لری منکم استاسو نہ طولن مالدارای این که هل محسنات چنی کاو کی د زاد خود سرا المؤمنات چی مومنی وی سوک چی طاقت نلری ستاسونا منکم ستاسونا تولن دمالدار این که المحسنات چی نکاو کی دا زاد خود سرا المؤمنات چی مومنی وی فمما ملکت ایمانکم نو نکاح دیو کی دا اغزانو سر چی مالکان وی خلاسو نستاسو دا غوی من فتیاتکم المؤمنات دا اغا زوانانو جنکو مومنانو نا من فتیاتکم المؤمنات یعنی وینز سرا مومنانو چی مومنانوی دا مومنانو جنکو نا چی وینزوی واللہ اللہ تعالیٰ چرے عالم ڈیر خپوئیگی بی ایمانکم پی ایمان نستا سبانے بعضکم من بعض زنستا سنا دزنو ندی فانکہوہن نکاو کئی ددوی سرا بیزن اہلہن پی اجازت د مالکانو ددوی واتوہن ور کئی دوی توجورہن مہرن ددوی بالمعروف پخی طریقہ باندے محسناتن پدا سے حال کے چے پاک دامنی وی غیر مصافحات نوی زنا کون کی بدکاری کون کی محسناتن چے پاک دامنی محسناتن بندی بوی غیر مصافحات نبی مستی وباسن کی ولا متخذات اخدان او نب جوڑوی پٹے دوستانے نبی نسن کی پٹے یارانے فیضا سننا نکر چدوی پا نکاح کی راوز تلیشی فینتینا نکر چدوی راتاکو کو بفاحشتن بے حیائی کارتا کار دا بے حیائی تا بفاحشتن پا بدکار سر فعلیہن نو پا دوی باندے نصفو نیمہ سزادہ
نیمه دا ما اغا سزا علی المحصنات چې په آزاد خزو باندې دا من العذاب د سزانا نصف ما علی المحصنات نیم اغا عذاب دے نیمه سزا دا د دنیا ما علی المحصنات اغا چې په آزاد خزو باندې دا من العذاب د سزانا ذالک دا نکاح د وینځو سره لمن د هغه چا د پاره دی خشی العنتا چیریږي د زنا نه منکم تاسو نه چیریږي العنتا د مشقت د زنا نه وان تصبروا او دا چې تاسو صبر وکئ خیر لکم دا ډېر غوړه د تاسو لپاره ډېر خیر د تاسو لپاره والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی رید الله الله تعالی اراده کوي لیبین لکم چې بیان کی تاسو ته احکام خپل او يهديكم او تاسو روان کی او يهديكم او خی تاسو ته سنن الذین طریقې دا کسانو من قبلکم چې تاسو نه پوښاو وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ مهربانیو کی بتاسو اللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ پودے و حکمتن والدے واللہ یرید اللہ تعالیٰ ارادہ کئی یتوب علیکم چی مهربانیو کی بتاسو باندے ویرید اللذین او غواریا کسان یتبعون شہوات یتبعون چی دوی تابداری کئی الشہوات د خواہشاتو یتبعون چې دوی اختدی الشهوات په مزو کې الشهوات د زړه غوښتونکو په سيزونو کې انت میلو چې تاسو کاغ کی چې تاسو واړی میلن پکو غوالی سره عظیمن لوی په لوی اړول سره انت میلو میلن عظیما چې واړی تاسو د حق نه میل نظیما پا اوڑی دلو لوی سرام یرید اللہ اللہ ارادہ کئی یخففان کم چے آسانی راولی پتا سو باندے وخلق الانسان ضعیفا پیدا کرشے دے انسان کمزور ہے یا ایہا الذین آمنوا مومنانو لا تاکلو مخرئ اموالکم مالن دیو بل بینکم پخپل منس کے بالباطل پنارواو طریقہ باندے پناروا طریقہ پا حرام طریقہ پناہا کا الا ان تکون تجارتن مگر کوي تجارت سوداگیری انت رازن درزا د خوشالی منکم ستاسو طرفنا ولا تقتلوا انفسکم موجنی زانون اخپل یوبل موجنی یوبل ان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ چرے کان بکم رحیم پتاسو میرو باندے اللہ پتاسو میرو باندے من یفل او چاچ دا کارو کو من یفل چاچو کو ذالک دا کار عدوانن پزیاتی و ظلمن او پظلم سرا فسوف نسلیه نارا نزرد چمنگ بے ورداخل کو نارا نورتا وکان ذالک علی اللہ یسیر دے دا کار پا اللہ تعالیٰ بانی آسان ان تجتنبو کچیتا سزان ساتے کبائرہ دلوی گناوننا ما اغتن ہونا چیتا سمنکڑی شوی ہے عنہد اغینا نو کفر نمنگ بوری جو منگ با معاف کوانکم تاسو تا سیئاتکم گناونستاسو وندخلکم امنگ داخل کو تاسو مدخلا کریما زید داخل ولو عزت منتا مدخلا کریما زید داخل ولو عزت منتا ولا تتمنوا او ارزو مکوی ارمان مکوی انہیں مغواڑی ما اغسیز فضل اللہ به چه غور کرلی اللہ تعالی به پاغی سرا بازکم زنتا سنا علا بازن پا زنبان دے ما فضل اللہ اغشی چه غوروالی ورکرلی اللہ تعالی به پاغی سرا بازکم
زنستا سنا علا بازن په زنو باندې للرجال د سړو د پر نصیبون خپل حصہ د برخه ده مما دا سنا اکتسبو چې دوی ګټلی وي وللنساء د خضر پر نصیبون حصہ د برخه ده مما دا سنا اکتسبنا چې ګټلی وي دوی وصر الله غواړي د الله تعالی نه من فضله فضل داغو ان الله بیشک الله تعالی چې کان بكل شیء علیم دې پر یوسبانی پوزات ولکل جعلنا او د هر چا د پاره مونږه ګرځولې او هر یو لره مونږه مقرر کړلې ګرځولې موالیا وارثان مما د هغه مال نه ترکل والدان چې پریخي وي مورپلار ولقربون او خپلوانو دا هغه مال نه چې پریخي مورپلار او خپلوانو والذین او کسان عقدت ایمانکم چې شوی وی لوز وسرستاسو والذین او کسان عقدت چې تړلې شوی دي ایمانکم قسمون استاسو دا غوی سرا فاتوهم نصیبهم نور کئی دویتا خپل برخا ان اللہ کان علی کل شین شہیدا بیشک اللہ تعالی دے پر یوسیز بانے شہیدن مخامخ حاضر ناظر الرجال نارینا قوامونا مشران دی حاکمان دی علی النساء په خذ باندې قوامون کلک لاړلی حاکمان دی ذمہوار دی علی النساء په خذ باندې بما فضل الله هغه وجبان دي چې غورواله ور کړل الله تعالی بعضهم زنید دوینا علی بعضن په زنو باندې وبما انفقوا او زکه چې دا نارینه خرچ کوي من اموالهم د خپل مالونو نه الرجال نارینا قوامون حاکمان مشران دی علی النساء په خذ باندې بما په سبب د هغه چې فضل الله ورواله ور کړل الله تعالی بعضم زنید دویلا حلا بعضن په زنو نور باندې وبما او په دی وجه باندې انفقو چې دوی خرچ کوي من اموالهم د مالونو خپلنا فالصالحات فسنیک خزی فسنیکان خزی قانتاتن تابداری کون کی حافظاتن حفاظت کون کی د مال د خاون د مال او د ځان حفاظت کون کی د مال او د ځان للغیب په وخت د غایب والی د خاون کې للغیب په وخت د غایب والی د خاون کې پیش شاده خاون بما حفظ الله چې حفاظت کړی دی الله تعالی بما حفظ الله پس سبب د هغه چې ساتنه کړل الله تعالی د دوی دوله خاوندان ورکړل دوی ساتل واللاتی هغه زنانا تخافون چې تاسو یریږئ نشوزهن د بد اخلاقۍ د دوی نه د بد خویۍ د دوی نه فعظوهن نو نصیحت ورته وکئ وهجروهن او پرېږدئ دوی فی المزاج په ځای د سملاستلو کې وضربوهن اوهئ دوی لره فإن اطعنکم پس که دوی خبره منی ستاسو فلا تبغوا تاسو ملټوئ علیهن په دوی باندې سبیلا سلار د ملامتیا د طلاقو فلا تبغوا ملټوئ علیهن په دوی باندې سبیلا سلار فلا تبغوا علیهن سبیلا نملټوئ په دوی سبیلا الزام سلار د ملامتیا د طلاق ان الله کان علیا کبیرا شک الله تعالی علیا ډیر اوچت دی کبیرن ډیر لوی دی وین خفتم ک یریږئ تاسو شقاق د مخالفت نه بینهما په منځ د دې دواړو کې د خزې خاون کې فبعثوا نو لګئ حکمن یو منصف حکمن یو فیصله کوونکې یو منځګړی
من اهله د کور والد سړینا وحکمن او یو من زګړې یو منصف یو فیصله کوونکې من اهلها د خزه د کور والنا ان یریدا کای اراده وکړه دې دواړو اصلاحا د جوړې د روغې یوفق الله به توفیق ورکړي دې دواړو ته بینهما د دې دواړو ترمنځ یوفق الله یو زیواله برا ولی الله تعالی بینهما په منځ دې دواړو کې ان الله کان علیما خبیرا بیشک الله تعالی علم والے او خبردار دی وعبد الله بندگی د الله تعالی کوي وعبد الله یو الله او منه په بندګۍ سره متازی کوي د الله تعالی ولا تشرکو به او شریکان مجوړوي د غسرا شیئا هیڅ یو چیز شریک مجوړوي د غسرا ایسو بالوالدین او د مور پلا سره احسانن خسلوک کوي بذل قربا د خپلوانو سره والیتاما د یتیمانو سره والمساکین د مسکینانو سره والجار ذل قربا د گاونډي سره والجار ذل قربا د گاونډي سره چې خپلوان وي او بذل قربا خپلوانو سره یتیمانو سره والمساکین غریبانو سره والجار ذل قربا او د گاونډي نږدې سره والجار الجنوب او د گاونډي لري سره والجار الجنوب او هغه گاونډي سره چې الجنوب چې وړاندې دی یعنی چې ستاسو نه لري دی په اړه باندې دی والصائب بالجنب او د ملګری د ډډې سره د څنګ د مرګری سره د خوا د مرګری سره ابن السبیل د مسافر سره وما ملکت ایمانکم او د خپل مال سره یعنی غلامانو سره وما ملکت ایمانکم د خپل غلامانو سره ان الله بیشک الله تعالی چې لا يحب نخوخی من اغسو کان مختالن فخورا چې تکبر کوي او لافی کوي فخورا فخر کون کې وی فخورا خپل استاینه کون کې خپل صفت بیانون کې الذين کسان یبخلون چې دې شومتیا کوي بخل کوي ويأمرون الناس حکم کوي خلقو ته بالبخل په شومتیا سره ويكتمون دوی پټي ما آتاهم الله هغه چې ورکړل الله تعالی دوی ته من فضله د خپل مهربانینا واتدنا للکافرین من تیار کړل کافرانو د پر عذاب مهینا عذاب سپکون کې عذاب ذلیل کون کې والذین کسان ينفقون چې خرچ کوي اموالهم خپل مالونه رئاء الناس د پر د خودلو د خلقو ولا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر ما نرى الله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر نه پر وزرستنه باندې ومن یکن الشیطان هغه څوک چې شیطان له دغه د پر قرینن ملګری فساء قرینا نو بد دا ملګری نو ناکار ملګری وما ظالم او څه نقصان دی د دوی لو امنو که ایمان راوړی وي دوی بالله په الله تعالی باندې او یوم الاخر پر ورځ د قیامت پر ورځ رستنه باندې وان پکو خرچ کړی وي مما د اغسنا د زنه دا غمال نه رزقهم الله چې الله ور کړل دوی ته کان الله د الله تعالی به ملي او دوی باندې پوا ان الله بیشک الله تعالی لا یظلمو ظلم نه کوي مثقال ذره په قدر د ذره باندې په قدر د ذره باندې مثقال ذره په اندازه د یوې ذره وین تکو حسنتن او کوي دا ذره نیکی وین تکو حسنتن او کوي دا ذره نیکی یضاعفها نزیاتوی الله تعالی غیلرا ویوتی اور کوي ویؤتی اور کوي من لدنه د خپل طرفنا اجر عظیم اجر ډیر لوی فکیف نصرنګ حال وی څه حال وی اذا جنا کله چې مونږ راولو من کل امتین د هر یو امتنا د هر یو ډل نبی شهیدن گوا وجنا بکاو مونږ راولو تعالی هؤلاء په دوی باندې شهیدن گوا یوم اذن پدا غرض باندې با یود الذین خو خویب هغه کسان
غواړي با کسان خوخوي با کسان کفر چې کافران دي واسو رسول دوی نا فرمانی کړل د پیغمبر لو تسوا بهم الارض دا چې اوار کړی شي په دې باندې زمکا لو تسوا چې برابر کړی شي اوار کړی شي به مراد چې په دې باندې زمکا ولا یکتمون او نبشي پټولې د الله تعالی نه حدیثن یو خبره الله نه خبر دوی نشي پټولې یا ایها الذین آمنوا المؤمنانو لا تقربوا الصلاة منز دے کے گئے مانزتا وانتم چی تاسو ای سکارا پنشکی تاسو پنشکی نمست منز دے کے گئے حتی تردے پورے تعلمو چی تاسو پوشے ما تقولون چی تاسو سوائے چی پوشے ما تقولون پاغ سبانے چی وائے ولا جنبن او منز دے کے گئے مستا پا جنابت کے پر جنابت کی یعنی په غسل کی د پلیتای کی په حال د جنابت یعنی په حال د پلیتای کی الا عابر سبیل مگر کئی تیری دن کی دلارے الا عابر سبیل مگر دا کتیری دن کی دلارے حتی تغتسلو تردی پرچ تاسو غسلو کئی تردی پرچ تاسو علام بے غسلو کئی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ کچے تاسو بیماران او علی سفرن یا په سفر باندې او جاء راشي احد یو کس منکم تاسو من الغایت د کندنا د قضاء حاجتنا یعنی د دسماتنا د لیټریننا بیت الخلانا او لامستم النساء یا یو زیشوی تاسو د خود سرا یا تاسو لاس لګولې وي د خود سرا فلم تجدو تاسو نمومای ما ان ابو فتیممون تیمم کوي سعیدن طیبا په پاک خاور باندې فمسو نمسکای بوجوکم خپل مخونه وایدیکم او لا سنخپل ان الله بیشک الله تعالی چې کان عفوا غفورا بخون کې دی او معاف کون کې دی شکل الله تعالی معاف کون کې دی غفورا او بخون کې دی الم تر ته نګوري الى الذين كسات اوتوا نصيبا چاغو تور کړي شوی دی او برخه من الكتاب د کتابنا یشترون اخلی الضلاله گمراهی ويريدون او دوی غواړي دوی اراده کوي ان تضل السبيل چې تاسو گمراه کی ان تضل السبيل چې تاسو ورک کی ويريدون او غواړي دوی اراده کوي ان تضل السبيل چې تاسو رکا کوي لارو چې تاسو د دین لار رکا کوي ان تضل چې رکا کوي تاسو سبیل سملار تاسو گمراه شئ سبیل سملارنا والله ولم الله پویږي ډېر خو بیا دایکم په دشمنانو تاسو باندې وکفا بالله ولیا او کافی دی الله تعالی دوست وکفا بالله نصير او کافی دی الله تعالی مددگار من الذين كسان هادو چې يهوديان دي يحرفون بدلوي الكلمه کلمه عن موازي د خپل زینونا خبر بدلوي خبر لا د الله عن موازي د خپل زینونا ويقولون دی وی سمعنا من اوریدو اوریدل من حکم واسینا من نه دې منله واسمع واورا غیر مسمعين نی اورولې شوی واسمع واورا غیر مسمعين واسمع واورت غیر مسمعين تا ته اوریدل اونکړې شي تا ته اوریدل اونکړې شي وراعن او دوی لفظ دراعن وی لین چتا وی بالسنتم په جبخ په باندې وراعن او وی دی لفظ دراعنا لین چتا وی پتاولو بالسنتم په خپل جواب باندې وطانن دوی عیب لګئی فی الدین په دین کې وطانن او په بد ویلو سره په دین کې
ولو انهم کچری دوی قالو دوی ویلو سمینا چې مونږ واورید واطانا مونږ تابعداري کو واسمع اواورا وانظرنا مونږ ته نظر وکا لکان خیر اللهم نو دا بخا مخاډه غوړه وې د دوی د پاره وقومو او ډیر برابرون کی بوي او ډیر برابرون کی بوي ایا واقوم او مضبوطه بوي ولکن لعنهم الله لیکن الله تعالی لعنت کړل په دوی باندې به کفر د دوی د کفر د وجه فلا یؤمنون پس دوی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر لګو یا ای الذین یا کسانو اوتل کتاب چورته کتاب ورکړی شوی دی امنو ایمان نه وړي بما پاسبای نزلنا چې مونږ را لېږلي دي مصدقاً تصدیق کون کے لما دا سماکم چی تاثر دی من قبل مخ کے دینا انت مسا چی منگ با خاڑکو منگ با روان کو وجوہن مخونا فنردها نوافظ بیکو منگا علات باریا پشاگانو خپلو باندے من قبل مخ کے دینا انت مسا چی روان بکو منگا خاڑا با منگا وجوہن پا مخونو باندے یعنی روان بکو مخونا فنردها نمگ بی وارو علا ادبار پشاگانو خپل باندې او نه لعنهم یا بمنګ لعنت کو په دوی باندې کما لعنه لگا څنګه چې موږ لعنت کړو اصحاب السبت پروز د خالی والو باندې وکان امر الله مفعولا او دې دا کار پورا کړی شوی وکان امر الله او دې کار د الله تعالی مفعولن کړی شوی ان الله بیشک الله تعالی لا یغفر نبخي ان یشرک به چې شریک وسره جوړ کړی شي چې شرک وسره وکړی شي ويغفر ما دون ذلك او بخنه کوي ما دا غسدون ذلك چې دین الله ودی لمن هغه چاته یشاو چې خوښی شي او مې یشرک بالله چا چې شرک کو د الله تعالی سره چا چې شریک جوړ کو د الله تعالی سره فقد افترا اسما عظیما یقینا د جوړ کو از اسمن عظیما لوی گناہ فقد افترا یقینا د جوړ کړو اسمن عظیما لوی گناہ علم ترایتن ګورې الذين کسان ته زکون انفسهم چې پاکوي خپل ځانونه بل الله بلکې الله تعالی چې زکی پاکي مې شاو چې چالو غواړي ولا یظلمون دی باندې بظلمونه کړی شي فتیلن فقدر د مزي په اندازې د تار د کجوري د ډکی ولا یظلمون فتیلا او دوی باندې بظلمونه کړی شي فتیلا اندازه د تار د اډوکی د کجوري انظر ګورا کیف یفترون سرنګ دوی جوړوي الله په الله تعالی باندې کذب درو وکفا به اسم مبینا او کافر دا کار گناہ کارا پورا دے دا گناہ کارا علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب علم تر اتن ګوري الی الذین کسان ته اوتوا نصیبا چې ورکړل شو دی دوی ته یو لوی برخه من کتاب د کتاب نام یؤمنون ایمان ناوړي بالجبت په بوتانو باندې و طاغوت په شیطان باندې یؤمن دوی ایمان راوړي بالجبت په جادو باندې په کوړو منتر باندې یا بالجبت په بوتانو باندې و طاغوت په شیطان باندې بالجبت په کوړو منترو جادو والطاغوت په شیطان باندې و یقولون وای دی للذین کسانو تام کفروا چې کافران دي هاولای دا کسان احدا خبرابر دي خ هدایت ور دي خبرابر دي من الذین دا کسان امر چې مؤمنان دي سبیلن په دین کې په لار د دین کې دا کافر دا د مؤمنانو ډېر هدایت ولې دا خلق دي ويقولون وای دی للذین کفروا دا کسان په بارا کې چې کافران دي هاولای دا کسان دا کافران اهدا خلار مندن کری من الذین دا کسان نا امر چې مؤمنان دي سبیلن د لارې په اعتبار سره
اولئک الذین دا کسان لعنهم الله چې الله تعالی لعنت کړل په دوی باندې او مَن عن الله بچا باندې چې الله تعالی لعنت کی فلن تجد له نصيرا تبنو امید کوئی د پاره څوک مددگار ام لهم عاشته دوی د پار نصیبون صبرخه من الملک د بادشاہت د الله تعالی نه من الملک د بادشاہای نه د الله تعالی د بادشاہ نه فایزن کني په دغه وخت کې بلا یوتون الناس دوی بنوي ور کړی خلقو ته نقیرن په قدر د پوست کی د کجوی د اډو کی فایزن په دغه وخت کې بلا یوتون الناس دوی بنوي ور کړی خلقو ته نقیرن په اندازه د داغ د اډو کی د کجوري نقیر کجوری اډو کی کې هغه چې کوم نری غونه داغ یې غیته وي پشان د داغ د ډکی د کجوري ام یحسدون الناس ایدوی حسد کوي کینه کوي د خلق سره علامه پاسبان آتاهم الله چلا تر ور کلی تمن فضله دخل فضلنا فقد اتینا کنا من ور کلی آل ابراهیم خاندان د ابراهیم علیہ السلام تل کتاب والحکمت و علم پود دین واتینا من ورکړی دوی ته ملک عظیما بادشاہت ډیر لوی ومنهم فزنی د دوی نه من اغسوک تی امن بی چې ما راولې پد باندې ومنهم او زین د دینه من اغسوک تی صدان هو چې من کړی دی ددنه ومنهم او باز دوی نه من اغسوک تی صدانو چې واوړې دل ددنه وکفا بجهنم سعیرا او کافر جہنم اور بل کړی شوی پورا د جہنم تیز ور ان الذين بشوا کسان کفر چې کافران دی به تیرا زم پاتونو باندې انکار کړل زم د آیاتونو نا سوف نسلیهم نار زد چمه داخل کوورتا کلما نزجت کله چوس وزیږي جلودم سرمنه د دوی بدلنام نمنګ بدل کو دویلا جلودن سرمنی غیرا نور دا غینا لیذوق العذاب در پا چوسکی تازہ عذاب لیذوق العذاب در پا چوسکی تازہ عذاب نوی عذاب ان اللہ بے شک اللہ ترا چرے کان عزیزن حکیما دے زورور و حکمتن والا والذین کسان آمنوا چیمان نوڑے وعملوا الصالحات عملن کئی نیک دو سنت برابر سندخلهم زدا چموی داخل کو جناتن باغون تا تجری چی بیگی و من تحت الانهار دا غدلان دی ولی نهرونا خالدین فی ہمیشہ پائے کے ابدا ہمیشہ لهم دیر پارا فیا پدے کی ازواجن بیبیان دی مطہرتن پاکی صفا وندخلهم اموی داخل کو ظلن ظلیلا سوری گرتا سورتا چی گر بئی ظلن ذلیلا اغسوری آرام کون کی تا یا ظلن ذلیلا اغسوری سیرے اگدو ان اللہ بے شک اللہ تعالی چے یامرکم حکم کئی تاستان تو ادو الاماناتے چادا کئی مانتون تاسو الى اہلیا حقدار داغویتا اللہ حکم کئی تاستان یامرکم حکم کئی تاستان تو ادو الاماناتے اور سوائے مانتون اخفل الہلیا داغی حق داروتا و ازا کم تم کل جے فیصلہ کوئی بین الناس پا منز دخل کو کی انتحکم بالعدل نفیصلہ کوئی پا انصاف سرا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چے نعما یعزکم خنسیت کی تاسو تبھی پدے سرا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چے کانا سمیم بصیر دیوری دن کے ولی دن کے یا ایها الذین آمنوا مومنان اطیعوا الله خبرد الله من واطیعوا رسول خبرد پیغمبر من و اولی الامر منکم او د حاکمان خپلو و اولی الامر منکم او د خاوندانو د حکم ستاسو ان د حاکمانو وان تنازعتم واسکه چې تاسو په جګړه شوي فی شین پیو کار کی پیو سیس کے فردون واپس کئی اللہ اللہ تو رسول و پیغمبر تا
ان کنتم تؤمنون بالله کئی تاسو ایمان راوړونکي په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پر ورځ وروستنۍ باندې ذالک خیرون دا غوره ده او احسن تاویلا او انجام خده ذالک خیرون دا کار ډیر غوره ده واحسن تاویلا او ډیر خیسته ده دا آخر خاتمه په لحاظ سره په آخر خاتمه کې خده تاویلا په انجام کې نه په آخر خاتمه کې علم تر آیتونه پويږي آیتونه ګوره الا الذين كسان ته زمون چې دی ګمان کوي داوا کوي انم چې بشک دو یامن ایمان نوړې بما پا کتابانه انزل لیکا نازل کړی شو دې ستا طرف ته وما پاسبانه انزل چې نازل کړی شوی من قبل کستان مخکي پوخواستان من قبل کا پوخواستان مخکستان یریدون دوی غواړي ایت حاکمو چې دوی فیصله وسی الی الطاغوت شیطان تا الی الطاغوت شیطان تا وقد مروا او حال چې دو ته حکم کړی شوی دی ان یکفروا بی چې دوی کفر کې بده طاغوت باندې کفر کې مخالفت کوي دی طاغوت او یرید شیطان غواړي ان یظلم چې گمراه کی دوی لرا غلط کی دوی لرا ظلالم بعید په گمراه کولو بعیدن لری د حق نه و اذا قیل مرکه چول شي دوی ته تعالی اور شی الاما اغسیس طرف ته انزل الله چې الله تعالی نازل کړل او ال رسول او پیغمبر طرف تراشه رایت المنافقین تبین منافقان یسدون عن کسدودا واپس کیږي بستانه اوړستانه عن کسدودن ستانه په اوړېدلو سره فکیف اذا صابتم نصرنګ به حال دې اذا صابتم کر چورسی کې دوی ته مصیبت بما په دې سبب باندې قدمت ایدیما په سبب دا ګناونو چې مخکې ګلې ایدیم لا سندې ثم جاءوک بیا راشی تا یحلفون دوی قسمونه کوي بالله په الله تعالی باندې ان اردنا چې ارادنه دا کړی منګه الا احسانا مگر د نیکي او توفیق نو د جوړي جاړي د جوړي خبره موږ کړه موافقت اولئک الذین دا کسان دی یعلم الله چې معلوم دی الله تعالی تما اغص فی قلوب چې دوی پزړونو کړي فارزنهم نزان نانګار کا بدوی باندې ځان بشکا کا بدوی باندې فارز مخواړ وانهم د دوینا وعزم نسیت ورتوکا خون ورتوکا وقل لهم وای دویتا فی انفسهم د دوی په حق کې قولم بلیغا خبر د خیر خبر اثرناکا خبر تاثیرناکا خبر اثر والا وما ارسلنا من رسول ند لګلې منګه هیڅ یو پیغمبر الا مگر دې لپاره لګلې لیو تو چې حکم یې ومنل شي چې تابعداري وکړي شي باذن الله په حکم د الله سره ولو انهم کچری دوی از ظلمو چې ظلم کړي وي ان پسم په خپل ځان باندې جاوکا راغلې وی تا جاوکا بیا راشي تا سکا راغلې وی تا تفستغفرو نو بخنه دوی غواړي فاستغفر الله دوی بخنه غواړي د الله تعالی او استغفر لهم الرسول او بخنه غوښتلې وي د دوی د پاره پیغمبر بخنه غوښتلې وي لهم دوی لپاره رسول پیغمبر لوجد الله دوی بخامخه مندلې وي الله تعالی تواب الرحیم توبه قولون کې مهربان فلا وربک قسم می استا پربانی فلا وربک فصدا سندا وربک قسم دې استا پربانی لا یؤمنون چې دوی مؤمنان ندي حتا تر دې پورې حکیمو کچ دوی فیصلو کی پتا باندې حتا یحکمو تر دې چې دوی منصف وګرځي تعالی را یې پتا باندې فیصلو کی فيما فاغ معاملو کی شجره بینم چې پیدا شي وي د دوی ترمنځ ثم لا یجدو بیا بدوی نمومی فی انفسهم په خپل زړونو کې حرجن خفغان تنگسیا مما د هغه فیصلینا قضیت چې تاول فیصله کړل ويسلموا تسلیما او دیومنی په پوره منلو سره ويسلموا دیومنی تسلیما په خوشاله سره ويسلموا تسلیما او دوی غاړه کې دی په غاړه خودلو سره
ولو انا كتبنا کچره منګه مقرر کړو علیم په دی باندې ان اقتلوا چتاسو وجنای انفسکم خپل ځانونه او خرجوا من دیارکم یعوذ د کورونو خپلنا ما فعلوه نه بدا کار کړي وي الا قلیل مگر لګو کسان منهم د دوینا ولو انهم کچری دوی فعلوا کړي وي ما غسو يعذ نبی چې نصیحت کولې کیږي دوی ته ما يعذ نبی اکا چې خود نه کولې شي دوی ته نصیحت کولې شي دوی ته بی پای سره لکان خیر لهم دا وړر زیاته خیر او د دې لپاره لکان خیر لهم نو دا به خو د دوی لپاره واشد تثبیتا او ډېر زیاته په خولو د ایمان کې واشد تثبیتا او ډېر سخت بوي په مضبوطولو د ایمان کې وایزنو په دغه وخت کې لآتنا موږ ورکړو دوی ته من لدنا د خپل طرف ناجر عظیم اجر ډېر لوی ثواب ډېر لوی ولا هدینا موږ دې مضبوط کړو صراط مستقیم پلار برابر باندې پلار نه غیبانه موږ ورته هدایت کړې وې صراط مستقیم د لارې نه غي ومن یطع الله او چا چې تابعداري د الله تعالی وکړه چا چې خبره د الله ومنه او رسول او د پیغمبر فاولائک نو دا کسان مع الذین مرګری دا کسانو بې انعم الله چې الله تعالی مهرباني کړل علیم په غیبانه انعم الله چې الله تعالی فرزونه کړل الله تعالی سود کړل علیم په دی باندې من النبیین د پیغمبرانو نا والصدیقین او د رښتونو کسانو نا صدیقینو نا والشهداء د شهیدانو نا والصالحین د نیکانو صالحانو نا د نیکانو خلقو هو حسن اولئک رفیقا او خدای د دوی په ملګرتیا کې وحسن او خدی اولئک دا کسان رفیقن په ملګرتیا کې خدی دا کسان رفیقن په ملګرتیا کې ذالک الفضل من الله دا فضل له د الله طرفنا دا مهربانی دا د الله طرفنا وکفا بالله کافی اللہ تعالی علیمن پوا پورد اللہ تعالی علیمن پوا یا ایوہ الذین آمنوا مومنان خذو حذرکم واخلی حذرکم واسلخ پلا سامان د بچاو خپل اسلحہ فانفروا ذی ثباتن ڈلے ڈلے یعنی جدا جدا او انفروا یوز جميعا په جمع سره وان منکم یقینا زن تاسو لمن ها مغا کسان نه لیوبتن چرست کی سستی کی فین صابتکم نو کچره ورسه تاسو ته مصیبت تکلیف قال دی وی قد نعم الله یقینا مهربانی کړل الله تعالی علی په ما باندې انعم الله الله تعالی انعام کړل مهربانی وکړه علی په ما باندې از لم اکم ماهم دا چې زنوم د دوی سره شهیدن حاضر شکر دی چې زور سره نو ولین اصحابکم کچره ورسیږي تاسو ته فضل مهربانی مال غنیمت پیسې دولت ګټه فتح من الله د الله طرفنا ليقولن خامخا ويدا منافق کلم تکم بینکم گویا چې نو بینکم ستاسو ترمنځ او بینو په منځ د کې مودتن سو دوستی یا لیتنی حیرمان دے کنتما هم چې زوید دوی سرا فافوز فوز نظیما زبا کامیاب شوه پا کامیابی لوی سرا زبا کامیاب شوه پا لوی کامیابی سرا فلیقاتلنو جنگ دیو کی فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالیٰ کی اللذین کسان یشرون الحیات الدنیا چه خرسوی جوند دنیا بالآخرت پا آخرت بدل کی پس جنگ دیو کی فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالیٰ کی اللذین کسان یشرون چخر سوی الحیات الدنیا دنیاوی جون بالآخرت پا بدل دا آخرت کی ومن یقاتل فی سبیل اللہ آسوک چی جنگ کئی پلارد اللہ تعالیٰ کی فیقتل بس دے وجلے شو او یغلب یا غلبه وکړه زورور شو غالب شي فسو پنو تین زده چې موږ ورته ورکو چې نظیمه اجر ډیر لوی او مالکم او سشو دي تاسو لا تقاتلوا چې تاسو جنگ نه کوي فی سبیل الله پلار الله تعالی کې مالکم تاسو له سشو دي سو زر دي تاسو لا
مالکم سو زر دے سبانا دا تاسولا لا تقاتلون چی تاسو جنگ نکوئی فی سبیل اللہ پلاد اللہ تعالیٰ کے والمستضعفین و حال چی اغا کمزوری من الرجاء دا سڑونا والنساء دا خزنا والولدان دا بچونا مشماننا الذین آغا یقون چدوی وی ربنا رب زمانگا اخرجنا منگا وباسا من هذه القرية الظالم د دې کلینا من هذه القرية د دې کلینا چې الظالم اهلوا ظالمان دي دي اوسیدونکي وجعلنا مقرر کا زمونږ لپاره ملتن کا خپل طرف نه ولین دوست وجعلنا مقرر کا وګر زمونږ لپاره ملتن کا خپل طرف نه نصيرن مددگار مدد کوونکې الذين كسانا من چې ایمان نه ولې یقاتلون دوی جنگي فی سبیل الله پراد الله تعالی کې والذین واکسان کفر چې کافران دی یقاتلون دوی جنگيږي فی سبیل الطاغوت پلار د شیطانانو کې فقاتلون جنگو کوي لیا شیطان د شیطان دوستانو سره ان کید شیطان یقینا چل ول شیطان چره کان ضعیفا کمزور دی علم تر تن ګوره ال الذین کسان تقیل لهم چې دوی ویلې شوی دي کفو منکای بن کای ایدیکم خپل لا سنا د جنگ واقیموا الصلاة او کوي منځ قائم کوي منځ نه غدروي منځ واتو الزکات ور کوي زکات فلما کتب هر کله چې فرض کړی شو علیهم په دې باندې القتال جنگ اذا فريق نه وډل په دغه وخت کې منهم د دوی نه یخشون الناس یریدل د خلقنا د کافرون که خشیت الله پشان د یرید الله تعالی او شد خشیه بلکې زیاتو پیره کې وقالوا ايد رب یا رب زمنګا لما كتبتا تاول فرض کړلې وای دې فرض ک بالینا په مونږ باندې القتال جنگ لولا خرتنا کچره مونږ درستو کړه وې علاج قریب نیټه نږدې تا لولا خرتنا وای دې مونږ درستو کړو علاج قریب نیټه نږدې تا قل ورته متاع دنیا قلیل سامان د دنیا ډیر لګ دے والآخرت خیر آخرت غره دے لمن د هغه چاره پر اتقوا چریږي د الله نه ځان ساتي د نارواونه ولا تظلمون فتیلا او ظلم به نه کړی شي پتا سبانه پاندازه د تار د اډو کې د کجوري فتیلن پاندازه د تار د کجوري د اډو کې اینما تکونو کم دے کہ چاہے تاسو نے یدرکم الموت لان دیبا کی تاسو لرا مرگ اوبر سی تاسو لرا مرگ اوبمومی تاسو لرا مرگ ولو کنتم اگر کہے تاسو فی بروج مشیدہ پا قلاگانو مضبوطو کے پا مضبوطو قلاگانو کے وَإِن تُصِبْهُمْ کچرے ارسی کی دویتا حسنتن خوشحالی یقولو دوی وی حاضی من عند اللہ دا اللہ طرف ندی دا خوشحالی دا اللہ طرف ندا وَإِن تُصِبْ کچرے ارسی کی دویتا سیتن تکلیب یقولو دوی وی حاضی من عندکا اے پیغمبر دا استاد طرف ندا دا استاد وجہ دا قل ورطوائی کلو من عند اللہ ہر صد اللہ طرف ندی کہ خیر دے و کہ شر دے خوشحالی دے و کہ خفگان دے دا اللہ طرف ندی فما لهؤلاء القوم نصحال لے دے قوم چی لا یکادونا یفقهون حدیثا چی نزدین دا چی دے پوشی پا خبر باندے فما لهؤلاء القوم وستشیو دی خلقو لا یکادونا چی نزدین دی یفقهون چی دے پوشی حدیثا پا خبر باندے ما صابک من حسنتن اگا چورسی کی تات من حسنتن صدا خوشحالی نفع من اللہ ندا اللہ طرف ندی ندا خوشحالی دا اللہ طرف ندا وما صابك وغا چورسیگی تات من سیتن سے تکلیف نہ پریشانی نہ خفگان نہ فمن نفسک نہ داد طرف استاد د نفس ندی دستاد نفس د طرف ندی فمن نفسک ورسلناک او تمنگلی گلے للناس د خلق د پار رسولان پیغمبر وکفا بالله شهید پورے اللہ تعالی دن کے حاضر ناظر یا گواہ من یطع الرسول چاچے خبر او من پیغمبر فقد اطاع الله کینند خبر د الله تعالی او منلا او من تولا سوک چوا واپسو سوک چو ګرځید فمار سلنا کا نتمنګنی لے گلے پیغمبر علیهم په دی باندې حفیظن ذمہوار ساتون کے
ويقولون وايدي طاعتن خبر من اللي طاعتن زمن خو تابیداری دا کار زمن تابیداری دا فاذا برزو من عندك وسکل چې دوی راوزی استاد خوانا فاذا برزو کله چې دوی وزي من عندك استاد خوانا بیت طائفتن نو مشوره کوي طائفتن یوډلا منهم د دوینا مشورې کوي یوډلا د دوینا د شپې غیر الذي خلاف داغنا بے داغنا تقول چې تاویلی چې ته وای والله یكتب الله تعالی لیکي ما غسیو بیتون چې دوی مشوره کوي د شپې فارزنم نو بے پروا شه د دوینا مخواړو د دوینا ځان په بشک کا وتوکل علی الله ځان اوس پر الله تعالی باندې وکفا بالله وکیلا پر د الله تعالی وکیلن کار جوړونکې کارساز افلا یتدبرون القرآن آیا پس دوی سوچ نه کوي په قران پاک کې افلا یتدبرون القرآن آیا دوی سوچ او فکر نه کوي په قران پاک کې ولو کان کچوي دا قران من عند غیر الله د طرف د غیر الله نه د الله نه لاو د بل چا طرف نه وي نو لوجدو خامخا دوی به مندلې فی پدې کې اختلافن کثیر اختلاف ډیر زیات اختلاف ډیر فرق اختلافن فرق تفاوت اختلاف کثیرن ډیر و اذا جاءهم کله چراشی دوی ته امرن یو خبره من الامر د امننا د امن اویل خوف یاد یری ازاعوا به نو اغا مشور کیا غیلرا ازاعوا به نو اغا خور کیا غیلرا ازاعوا نو خوروی غیلرا خبره ولو ردو کچه دوی رسوله وی کچه کدوی واپس کړي وی دا خبره ال الرسول پیغمبر ته و الى اول الامر او خاوندانو د کارتا مشرانو ته د دوینا منهم د دوینا ولو ردو او کدوی رسوله وی دا خبره واپس کړي وی دا خبره ال الرسول پیغمبر ته و الى اول الامر او خپل حاکمانو ته مشرانو ته منهم د دوینا لعلمه الذين نحامها پوشیبو پدې خبره باندې الذين کسان یستنبتونه چې تحقیق کول شي د خبره منهم د دوینا ولولا فضل الله جنو فضل الله تعالی علیکم تاسبانه ورحمت او مهربانی الله تعالی لتبعتم الشیطان خامخاتا صبح لګیدل وې په شیطان پسې خامخاتا صبح روان شوی په شیطان پسې الا قليلا مگر لگ کسان منو روان شي فقاتلن جنگ کو فی سبیل الله فلا الله تعالی کی لا تکلف الا نفسک لا تکلف ذمہوار نه تو الا نفسک مگر د خپل ځان لا تکلف تکلیف نشي در کوله تا الا نفس مگر په اندازه دو د نفس تا وحرز المؤمنین او تیزی ورکو مؤمنانو لا عسى الله امید دے چلنا تعالی با یکوفا ختم بکی بن بکی باس الذین جنگ نا کسانو کفر چ کافران دی والله شد باسن الله سخت په جنگ کې واشد تنکیلا او سخت په سزا ورکولو کې او من یشفع شفاعتا او چا چې سفارش کو سفارش حسنتن خو او من یشفع شفاعتا چا چې سفارش کو شفاعتن سفارش حسنتن خو یقول له نویب در پارا نصیبون برخ د ثواب من هذا غینا او من یشفع چا چې سفارش کو شفاعتن سفارش سیتن بد د گناہ یقول له نویب در پارا کفل منها برخ دا غینا یعنی سزا بخوری دا غی گناہ دا غی یقول لئیب در پارا کفلن بوج د گناہ انڈے منها دا غینا وکان اللہ دل اللہ تعالی کل شین پر اسی باری موقیتن طاقت والا قدرت لرن کے یا جزاور کو ان کے وَإِذَا حُيِّيتُمْ
او کله چې دعا وشي تاسو ته بتحیت په احترام سره و اذا حییتم کله چې سلام واچول شي په تاسو باندې بتحیت په سلام سره فحیو نو جواب ورکئ تاسو فحیو نو دعا کوئ جواب کوئ بیاحسن منا غردا غینا جواب ورک فحیو جواب ورکوي تاسو بیا سمنا په خسته طریقه دا غینا منها دا غینا او ردوا یا واپس کئ اغه لرانی دا غی پشا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ان الله بیشک الله تعالی چره کانا علی کل شیء نصیبا دے پر یوسس بانے حساب کتاب کو ان کے اللہ تعالی چرے لا الہ نشر حقدار دا بندگے اللہ مگر دا اللہ تعالی دے لا یجمنکم خامخا تاسو برا جمع کی لا یوم القیامت پرز دا قیامت بانے لارے وفی چنشتے شک پائے کے ومن ازدقو سوک دے دیر رشتنے من اللہ دا اللہ تعالی حدیثا پا خبر کے سوک دے دیر رشتنے من اللہ دا اللہ تعالی حدیثا پا خبر کے فما لکم وسری تاسلا فی المنافقین دا منافقان مبارکی فیاتین چدوڑ لیائی واللہ ورکسوم اللہ واپس کلی دوی لرا بما کسبو پسب دا اعمال دا دوی پسبب دا کسب دا دوی یا فما لکم فی المنافقین فسوجد تاسلا چو گلزی دے تاسو فی المنافقین دا منافقان مبارک فیاتین دوڑ لی واللہ ورکسم اللہ دوی زیلکڑی دی بما کسبو پسب دا ملنو دوی اتریدون تاسو ارادہ کوئی ارادہ لرائی انتہدو چی تاسو ہدایتو کئی من اغچات اضل اللہ چو گمراہ کرلے اللہ چی اللہ گمراہ کرلی تاسو تا ہدایت کوئی ہدایت کولی شئی ومن یضلل اللہ چالا چی اللہ تلا گمراہ کی فلن تجدن تبنم میں لہو دا غدا پارا سبیلا لار دا ہدایت ودو خوخی دوی دا کافران ودو خوخی غواړي لو تکفرون چې تاسو کافر شئ تاسو کفر وکئ کما کفروا لکه څنګه چې دوی کفر کړی دی دوی کافر شي فتکونون نشیب تاسو سواء برابر ولا تتخذون منی سای منهم د دوینا مجوړوي منی سای د دوینا اولیاء دوستان حتا تر دې پورې هاجرو چې هجرت کی فی سبیل الله واللار دا اللہ تعالیٰ کی یحاجرو چی پری خپل وطن ہجرتو کی واللار دا اللہ تعالیٰ کے فین تولو کچے دویو گرزے دو فخزوم ندوی ونی سائے وقتلوم اوی وجنائے حیث وجدتمو چی بکم نکی تاسو ممائی ولا تتخذون منی سائے منہم ددوینا مجوڑوائی منی سائے ددوینا ولین دوست ولا نصیر نسوک مددگار الا الذين مگر آگسان یسلون چدو یوزے کیگی الى قومین داغ قوم سرا بینکم چستاسو ترمینز و بینم دوی ترمینز میثاقون وعدوی الا الذين مگر موجن آگسان یسلون چی یوزے شی الى قومین داغ قوم سرا بینکم و بینهم میثاقون چستاسو دغوی ترمینز پوری میثاقون وعدوی لوزوی او جاؤکم یا راشدوی تاسو تا حسرت صدورم چی تنگیوی سنی ددوی حسرت صدورم چی تنگی شیوی سنی ددوی تا جنگ ستاسونا ان یقاتلوکم دا چی جنگو کی تاس سرا او یقاتلو یادوی جنگو کی قوم دخپل قوم سرا ایو قاتلوکم د دې خبرې نه سینې تنګ شوی چې جنگو کی تاسو سره او یو قاتلو قومهم یا جنگو کی د خپل قوم سره ولو شاء الله چې الله تعالی غوښتلې وي لسلطن خامخا مسلط کړي به وي دوی علیکم بتاسو باندې فلقاتلوکم نخامخا دوی بجنګ دلې وي تاسو سره فینه تزلوکم نکو دوی جدا شستا سنا فلم یقاتلوکم
دوی جمعونک تاسو سرا والقو الیکم السلام او وی غرزو لتاسو تصلحا پیش اکڑا تاسو تصلحا روغا فما جعل اللہ نند مکرکڑ اللہ تعالی لکم ستاسر پارا علیہم پدوی بالین سبیلن سلار د جنگ فما جعل اللہ نند جوڑکڑی ند گرزول اللہ تعالی لکم ستاسر پارا علیہم پدوی بالین سبیلن لار د جنگ ستجدون آخرین بیابم میتاسو آخرین نور خلق یریدون چه دوی غواړي اراده کوي ان یامنوکم چې دوی په امن شي ستاسونا و یامنو په امن شي قومهم د قوم خپلنا ستجدون زرد چې تبمومه آخرین نور کسان یریدون چې اراده لري ان یامنوکم چې ځان په امن کی تاسونا ځان درنه بچ کی و یامنو ځان بچ کی قومم د خپل قومنا کلما ردو حرکت چې دوی واپس کړي شي ال الفتنه فتنه طرف تا شرک طرف تا اور کسو فیها نو دوی ذلیل شي پای کی فإلم یعتزلوکم نو کو دوی جدا نشو تاسونا ویلقو الیکم السلام او پیش نکړه تاسو ته صلح روغه جوړه ويكفوا ايديهم او بند نکړو لاسونه خپل د جنگنا فخذوهم ندویونی سي وقتلوهم قتل کوي حيث ثقفتم فكم نکي چې تاسو مومای اولائکم دا کسان دي جعلنا منګ ګرځول لکم استاسر پر علیم په دی باندې سلطان مبینا دلیل خکارا منگر زول استاسر پر علیم په دی باندې سلطان مبینا دلیل خکارا بانا خکارا وما کان للمؤمن ندی جائز دی او مومن د پارا یقتل چ قتل کی مؤمن بل مومن الا خطا مگر په خطا سرا ومن قتل چا چ قتل کو مؤمنن یو مومن خطا په خطا سرا فتحرير رقبه نزاد ول یو غلام دی مؤمنه دمری د مومن رقبه مؤمنه مری مومن غلام مومن زاد ول ودیه او دیت مسلمه سپار لشوی الى اهله د دې مړی وارثانو ته وارثانو د مړی ته الا ان يصدقوا مگر دا چې دوی معاف کی مگر دا چې دوی معافیو کی دا فإن كان من قوم پس کودا مړی من قوم دیو داس قومنا عدو لکم چې تاسو دشمنانو چې تاسو دشمنان دي وهو مؤمن نو دا مؤمن دا مړی فتحرير نزاد ولي رقبه مؤمنه مړی مؤمن غلام مؤمن وإن كان من قوم کچرو دا مړی د هغه قوم نه بینکم بینهم میثاق بینکم جساسو ترمنځ بینهم د دوی ترمنځ میثاق لوزو فدیت ندیت لازم دے دیت مسلمتن سپارلشه الى اهله د دې مړی وارثانو ته وتحرير رقبه مؤمنه او زاد ولید یوم مؤمن غلام فمن لم یجد پس هغه څوک چې نه موند غلام زاد ولید موند نو فصيام شهرين متتابعين نورجین ولی شهرين متتابعين دو میاشتې پر لپسې شهرين میاشتې متتابعين پر لپسې مسلسل توبه من الله دا توبه د الله طرفنا توبه دا ثانی دا من الله د الله طرفنا توبه من الله دا بخنا دا د الله د طرفنا وکان الله علیم حکیم او د الله تعالی علم والا حکمت والا او من یقتل چا قتل کو مؤمنا یوم مؤمن متعمدا قصدا فجزاؤه جهنم نو بدله د جهنم دے بدله جهنم دے خالدن فیا میں شوی پدے کې وغضب الله علیه الله غضب کړل پد باندې
ولعنه او لعنت کړل په دبانی رحمت نه لري کړل وعد له تیار کړل در پر عذاب نظیم عذاب ډیر لوی یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې تاسو ګرځئ سفر کوئ فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې په جهاد کې فتبینوا نو تحقیق کوئ ولا تقولوا موای لمن اغچاتا القا الیکم السلام چې واچي پتا سو باندې سلام چې تاسو ته سلام وکي نو تور تموای چې لست مؤمنن ات مؤمن نه تبتغون عرض الحیات الدنیا تبتغون تاسو لټوي عرض الحیات الدنیا سامان د دنیاوی ژوند سامان د دنیاوی ژوند فعند الله ان الله تعالی سره مغانم او غنیمتون دي دولتون دي کثیرتون ډیر کذالک دغرنګ کنتم تاسو وای کمزوری من قبل د دینه مخکی فمن الله علیکم الله تعالی احسان کو پتا سو باندې فتبینوا نتاکی کوي ان الله بیشک الله تعالی چره کان بما تعملون خبیرا دے پاس باندې تاسو عمل کوي خبیرن خبردار ذات ته لا یستوی القاعدون ندی برابر اغا ناس کسان لا یستوی القاعدون ندی برابر القاعدون اغا ناس خلق من المؤمنین دی مومنانونا غیر اولی الضرری چی ندی تکلیف والا ندی ضرر والا غیر اولی الضرری بیدو ضرنا والمجاہدین اغا جہاد کون کی فی سبیل اللہ پلا اللہ تعالیٰ کے بی اموالہم پخپلو مالونو انفسهم پخپلو نفسونو باندے بی اموالہم وانفسهم پخپلو مالونو باندے وانفسهم پخپلو نفسونو باندے فضل اللہ المجاہدین اللہ تعالیٰ غروالے ورکرلے مجاہدین اللہ جہاد کون کلا بی اموالہم پخپلو مالونو سرا وانفسهم پخپلو نفسونو سرا للقائدین پناستو کسانو بانے درجتن دیو درجہ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَطُولُ سَرَ وَعَدَ كَلَّ اللَّهُ تَعَالَى دَ جنت وَفَضْلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ غُرَكُلِّ اللَّهُ تَعَالَى جہاد کو ان کے للقائدین پناستو کسانو بانے اجر عظیمہ پا اجر دیر لوئی سرا فضل اللہ المجاہدین غُرَكُلِّ اللَّهُ تَعَالَى مجاہدین جہاد کو ان کے للقائدین پناستو خلق بانے اجر عظیمہ پا اجر دیر لوئی سرا درجات درجی دی منہو دا اللہ طرفنا مغفرتن بخندا ورحمتن و رحمت تے کان اللہ غفور الرحیم دے اللہ تعالیٰ بخون کے میرو باندے ان الذین بیشکا کسا توفاهم الملائکتو چی روحون اخری داغوین ملائک دا مرگ ملائک ظالمین پسم پدا سے حالت کے چدوی ظلم کون گری پخپلو نفسنو باندے نو قالو دوی ورتوی دا ملائک ورتوی فیما کنتم پکم کار کی وی تاسو فیما کنتم تاسو چرتوی پکم یو کار کی وی تاسو یعنی فیما کنتم پکم دن کی وی تاسو قالو دوی ورتوی کننا مستضعفینا منگا کمزوری گنلے شیویو من کمزوری کڑے شیویو منگا اجزان کڑے شیویو فی الارض فزمگا کی قالو دوی دا ملائک ورتوی علم تکن ارض اللہ آیا نوز مکد اللہ تعالی واسعتن فراخا فتحاجرو چتاسو حجرت کڑے وے فیہا پدے کے فاولائکن دا کسان مأواہم جانم زیدوی دوزخ تے وسات مصیرہ او بد زیدے دا دوزخ دورت للو وسات مصیرہ دیر بد زیدے مصیرن دور گر زیدلو الا المستضعفین من الرجال مگر آکسان المستضعفین چه کمزوری دی من الرجال د سڑونا والنساء د خزنا والولدان د بچونا لا یستطیعون حیلتن چه طاقت نلری حیلتن دس چلول دس تدبیر ولا یهتدون سبیلا او نپیجنی لار د حجرت ولا یهتدون او نپیجنی سبیلا لار د حجرت کولو فاولائکا نو دا کسان عصا اللہ نزدر چا اللہ تعالی ایافو عنهم معافی بہو کی دویتا وکان اللہ عفوا غفورا دے اللہ تعالی معاف کون کے و بخون کے
ومن یهاجر چاچ هجرت کو فی سبیل الله پلار الله تعالی کی یجد فی الارض نو دی بمومی فزمگا کے مراغمن کثیرا زیند آرام دیر مومی ودے فزمگا کے مراغمن کثیرا زی دیر وسع او فراخی مراغمن کثیرا مراغمن زید آرام زی دیر مراغمن زیند آرام فائدے کثیرن ڈیرے وساتن و فراخی ومن یخرج سوک چوت ومن یخرج سوک چوت من بیتی دخپل کورنا مہاجرن ہجرت کو ان کے الاللہ و رسولہ اللہ تا و دغ رسول تا ثم یدرک الموتو بیا لاندی کی دلر مرگ یعنی بیا پہ مرگ راشی فقد وقع اجرو واللہ یقیناً واقع شو اجر دو پا اللہ تعالی باندے فقد وقع اجرہو علی اللہ یقیناً مقرر شو ثواب دو علی اللہ پا اللہ تعالی باندے کان اللہ غفور الرحیم و دے اللہ تعالی بون کے مروبان وَإِذَا ضَرَبْتُمْ کل چتاسو سفر کو ایک گرزے فِلَارْضِ وَزْمَا کی فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نشتے پتاسو باندے گناہ ان تقصروا من الصلاة چتاسو کمیو قید منزنا کم قید منزنا ان تقصروا چتاسو کمیو قید کمو قید من الصلاة منزنا ان خفتم کیرے گے تاسو ان یفتنکم اللذین کفروا چتنگ بکی تاسو کافران پا فتنہ کی بوا چی تاسو کافران ان الکافر یقیناً کافران چی ریکان لکم عدو مبینا یقیناً کافران چی داستاسو پا دشمنان دیخکارا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کرچ تپدوئے کے فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ نو قائم ودوئے دا پار منزو ادرو دوئے دا پار منزو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ اددریگی وڈلا منہم دوئینا ماکس تاثرا وَلْيَخُذُوا وَادِخْلِي أَسْلِحَتَهُمْ أَسْلِحِ اخپلے وَسْلِ اخپلے فَإِذَا سَجَدُوا کرچ دوئے سجدو کی فَلْيَكُونُوا نشید دوئے من ورائکم ستاسن رستو والتأت طائفة رادشی بلڈلا اخرى بلڈلا لم یسلو چی منزن دے کڑے فلیسلو ندو دی منزو کی ما کستا سرا ولیاخذو وادہلی حضرهم سامان دا بچاو خپل ولیاخذو حضرهم وادہلی ادنسی حضرهم خپل اسلحہ ولیاخذو ادنسی حضرهم یر اخپلا احتیاط خپل و اسلحتهم او وصل اخپلا ود الذین کفروا غوڑیا کسان چه کافران دی لو تغفرون چه تاسو غافل شئی عن اسلحتکم دخپل اسلحینا امتیاتکم دخپل ساماننا فیمیلون ندوی بحملو کی علیکم تاسو بانی میلتا واحدا پیو پر حملہ کول حملہ پیوزل ولا جنا علیکم نشی پتا سبانی گناہ ان کان بکم ازم کچریوی پتا سبانی تکلیف د باران ان کان بکم ازم من مطرن کچری پتا سبانی تکلیف د باران او کنتم مرضایا تاسو نا جوڑے انتزو چتاسو کی دے اسلیاتکم خپلے وصلے انتزو چتاسو کی دے اسلیاتکم وصلے خپلے اسلحہ خپلا وخذو حذرکم او وخذو واہل حذرکم احتیاط خپلا یرا وخذو حذرکم انہی سے یرا خپلا ان اللہ بے شک اللہ تعالی چے اعد للکافرین تیار کر لے کافران دا پر عذاب مہین عذاب سپکو ان کے عذاب ذل کو ان کے فاذا قضیتم الصلاۃ کرے تاسو منذ کئ فذکر اللہ ان اللہ تعالی یاد و قیاما پولاڑا وقودا پناستا وعلى جنوبکم پخپل اڑخن باندے پل طرفن باندے فاذا ما انتم کل جتاسو پارام شے فاقیموا الصلاۃ نپا بندی کوئی دمانزو ان الصلاۃ یقینا مسرے کانت علی المؤمنین دیب مومنان باندے کتابا فرض کڑے شوی موقوتا پو وقت مقرر باندے ولا تهنوا سستی مکوئی فی ابتغاء القوم پلٹو د قوم کافرانو کے د پر د جم ان تکونو تعلمونا کچے تاسو
ان تکونو کچه تاسو تعلمونا په تکلیف کې کېږئ درمن کېږئ په تکلیف کې کېږئ فانهم یقینا دا کافران یعلمون دوی هم دردمن کېږي دوی په تکلیف کې کېږي کما تعلمون لکه څنګه چې تاسو دردېږئ په تکلیف کې کېږئ وترجون تاسو امید ساتئ د الله تعالی نه ترجون تاسو امید ساتئ امید لرئ تم لرئ من الله د الله تعالی نه ما لا يرجون هغه چې دوی ثواب هغه چې دوی امید نه لري دا کافر د ثواب وکان الله دی الله تعالی علیم حکیم علم والا حکمتون والا ان انزلنا الیک الکتاب یقینا موږ نازل کړل تا ته کتاب بالحق په حق سره لتحکم بین الناس چې ته فیصله وکې د خلکو ترمنځ بما په هغه سره اراک الله چې تا الله تعالی خود لري ولا تکن مکه غلیل خائن د پاره د خیانت ګرو خصیمن طرفدار فیصله مار طرفدار جګړه کوونکې د خیانت ګرو طرفداری مکو واستغفر الله بخنه غواړه الله تعالی نه ان الله بیشک الله تعالی چې کان غفور الرحیم ته بخون کې مهربان ولا تجادل جګړه مکوان الذين د آکسان د طرفنا یختارون چې خیانت کوي ان پسم د خپل ځان سره ان الله بیشک الله تعالی چې لا يحب من ان کوي من هغه چا سره کان خوانن اسیم چې ده ګناګار ده خیانت کوون کړو ګناګار ده خیانت ګرده من کان خوانن چې ده خوان ډېر خیانت کوون کړي اسیمن ګناګار دي خیانتګر او ګناګار یستخفون من الناس پټوي دوی خپل ځانونه من الناس د خلقنا ولا یستخفون دوی نشي پټولې خپل ځان من الله د الله تعالی نه ولا یستخفون من الله او نشي پټېدلې دوی د الله تعالی نه او هو او د الله تعالی ما هم چې دوی سره ده اذ یبیتون کله چې دوی شپې تیروي اذ یبیتون کله چې دوی شپې تیروي د شپې جرګې کوي ما په هغه خبره باندې لا يرضا چې ناراضي کیږي الله تعالی من القول د دوی د خبرونه ما لا يرضا هغه سره لا يرضا من القول چې نه خو خوي الله تعالی من القول خبرو د دوی نه کان الله دی الله تعالی بما پاسبانی یا موږ د ملکی محیطن احاطه کوونکې محیطن راګیرون کې هان تم هاولای خبردار یی تاسو دغه خلق جادل تم چې جګړه کوي انهم د دوی د طرف نه فل حیات دنیا په دنیاوی ژوند کې مې یجادل الله نو سوکته چې جګړه وو کی د الله تعالی سره انهم د دوی د طرف نه یوم القیامت پرز د قیامت باندې اما یکون علیهم وکیلا اما یکونو یا سوک دې چې شی علیهم په دوی باندې وکیلن ذمہوار او مې عمل چا چې عمل کو سوان بد او یظلم یا ظلم کو نفس په خپل ځان باندې ثم استغفر الله بیا بخنه غوښته د الله تعالی نه یجد الله غفور الرحیم نمومی مده الله تعالی لرا بخون کې او مهربان یجد الله او بمومی الله تعالی لرا غفور الرحیم بخون کې او مهربان او من یکسب اسمن چا چې کسب کو کار د ګنا فینما یکسب یقینا دې کسب کوي نو وبال علی نفسی په خپل ځان باندې ضرر دې نقصان دې او من یکسب چا چې وکړو ګنا اسمن کار د ګنا فینما یقینا کوي دې فینما یکسب یقینا کوي دې ګنا علی نفسی نو ضرر به په خپل ځان باندې کان الله ولی منقیم دې الله تعالی علم او حکمت والا او من یکسب چا چې کسب کو خطیتن لوی ګنا او اسمن یا وړ ګنا خطیتن وړ ګنا او اسمن یا لوی ګنا ثم يرمي بی بیا تومت لګوي به پاغه سره بریان په پاک دامن باندې په پاک سړی باندې فقد احتمل یقینا دبار کو د اوچت کو بهتانن لوی بدنامه و اسم مبین او گناہ کارا ولولا فضل الله چرنوي فضل الله تعالی علیک بتابانی و رحمتو میرو بانی داغو لحمت طائفتن خامخا کلک اراده بکړې وي یو ډلې منهم د دوینا ان یذلوا چتا خطا کی او فیصله کی
وما یضلون دوی نشي خطا کوله الا انفسهم مگر خپل ځان گمراه کوي خپل ځان خطا کوي وما یضرونک دوی ضرر نشي در رسوله تا تمن شيء اسم معمولی وانزل الله نازل کړل الله تعالی علیک کتابن کتاب نازل کړل الله تعالی علیک کتابن کتاب والحکمت او حکمت سنت پود دین وعلمک خود الله تا ما غسل لم تکن تعلم چې ته پنه پوی دی وکانا فضل الله علیک عظیما ده فضل الله تعالی پتا باندې ډیر لوی لا خیر فی کثیر من نجواهم لا خیر نشته سحر فی کثیرن پر ډیرو من نجوام جرگو دو دوی کی نشتے خیر دیر لا خیر فی کثیر من نجوام نشتے سخیر کثیر من نجوام پر دیرو جرگو دو دوی کی الا من مگر اغسوک امر بصدقتن مگر پر جرگا دا غچا کے امر بصدقتن چه حکم کو پر صدقے سرا او معروف یا په نیک کار سره او اصلاح یا په صلح کول سره په جوړه کول سره په روغ کول سره بین الناس په منځ د خلکو کې او مې يفعل ذلک او چا چې دا کارو کوي ابتغاء مرضات الله د پاره د ټولو د رضا منګي د الله تعالی پس او بنتيه اجر نذيب انو زده چم ورتور کو اجر ډیر لوی او مې یشاقق الرسول او چا چې مخالفت کو د پیغمبر چا چې خلاف کو د پیغمبر او مې یشاقق الرسول سوک چې خلاف کی د رسولنا چا چې مخالفت کو د پیغمبر من بعد رسدین ما تبین له الهدى چخکار شو د ته هدایت او یتبعو د روان شو غیر سبیل المؤمنین په بل لار د مؤمنانو د لارینا و یتبع او روان شو غیر سبیل المؤمنین د لار د مؤمنانو نه علاوه د بل چا په لار باندې و یتبع او روان شو غیر سبیل المؤمنین په بل لار د مؤمنانو نه په بل لار د مؤمنانو د لارینا نو ولې نو موږ به واړو په هغه طرف باندې ما تولا چې دی واوړې دو ونسلی موږ به داخل کو جهنم تو سات مسیرو ډیر بد زیاده د ورتلو دا جهنم ويتبع او روان شو غیر سبیل المؤمنین به د لار د مؤمنانو نه په بل لار د مؤمنانو نو ولې موږ به واړو دلرا ما پا طرف تولا چې دی واوړې ده ونسلی او موږ بدل داخل کو جهنم ته وسات مسیرا او ډیر بد ځای دی دا جهنم د ګرځیدلو ډیر بد ځای د ورتلو دا جهنم ان الله بیشک الله تعالی چې لا یغفر بخنه نه کوي اند د خبره یشرک بی چې شرک ور پورې وکړي شي ان الله بیشک الله تعالی چې لا یغفر نه بخي اندا خبره یشرک به چې شرک ور پورې وکړي شي او یغفر وبخنه کوي ما دون ذالک هغه چې دین علاوه دی لمن یشاء هغه چا د پاچ خوښي شي او یغفر او بخي ما دون ذالک نور هغه ګناونه چې کم دي دا غینا لمن یشاء چا پر چې وغواړي او من یشرک بالله او چا چې شرک وکړ الله تعالی سره فقد ضل ضلالا بعیدا یقینا د خطا شو په لري خطا کې در سره د حق نه ان يدعونا نرا بلی دوی من دونه بيد الله نه الا اناسا مگر خزي زنانا ان يدعونا دوی نبلی من دونی سوا د الله تعالی نه الا اناسا مگر زنانا وان يدعونا او نبلی دوی الا شیطان مرید مگر شیطان سرکشا لعنه الله لعنت کړل الله تعالی په غبانی وقال او دې شیطان ویلی لا تخزن جذب خامخانی سما من عبادک سال بندگانو نصیب مفروضا عیسی مقرر کړی شوی ولو ذلنهم هم گمراه کوم مدلرا ولا امنینم او امیدونه ورته غرزوما تمناګانی ورته غرزوما ولا امرنهم حکم ورته کوما فلیبتکن اذان الانعام هم کټکوم با غوګونه د سارو ولا امرنهم او حکم بکم دیتا فلا یغیرن خلق الله هم دوی بدلی خلق الله جوړخ د الله او من يتخذ الشیطان ولیا
او چا چې ونیسه شیطان لره ولین دوست من دون الله بيد الله نه فقط خسر خسران مبینا فقط خسر یقینا دی ارتاو شو خسران په تاوان کې مبینا ښکارا په تاوان کې پریوت یعدهم شیطان وعده کوي دوی سره ویمنیهم او امیدونه ورته اچي ویمنیهم او امیدونه ورته اچي وما یعدهم الشیطان او وعده نه کوي دوی سره شیطان الا غرورا مگر د دوکي اولئک دا کسان مأواهم زید دوی جهنم دی ولا یجدون دوی نمومي عنها دا غینه محیسن زید تیختی زید بچاو والذین کسان آمنوا چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عمل کړل نیک د سنت برابر سندخلهم زړه چون به داخل کو جناتین باغونو ته تجری چې بیږي با من تحت الانهار دغه دلاندې نهرونه خالدین فیها همیشه دوی په دې کې ابدا همیشه وعد الله حق دا وعده د الله تعالی د حق رښتینی ومن اصدق سوق ته رښتینی من الله د الله تعالی حقیقا په وینا کې په خبره کې لیس بیامانیکم ندی امیدون استاسو ولا امانی اهل الكتاب او نو امیدون د اهل کتابو من یعمل سوءا چا چې عمل کو بد یجز به بدله ورته ورکړی شي یا یجز به سزا ورته ملو شي ولا یجد له او دی بنممی د خپل ځان لپاره من دون الله بيد الله نه ولی انسوک دوست ولا نصير نسوک امداد کوونکې من یعمل چا چې عمل کو من الصالحات د نیکینا ومن یعمل چا چې عمل کو من الصالحات د نیکو کارونه من ذکرن د نارینه نوی او انثى یا د زنانه نوی وهو مؤمن او د مؤمن موحد فاولئک يدخلون الجنه دا کسان به داخليږي جنت ته ولا یظلمون نقیرا او ظلم بنشي کې د په دوی باندې نقیرن فقدر د داغ د اډو کې د گجوري ولا یظلمون دوی باندې به ظلم نشي کېده نقیرن په اندازه د داغ د کجوري د اډو کې د کجوري پړو کې باندې د نری غونی سوري پکې ایت نقیر وي نو نقیرن د داغ د اډو کې د کجوري په اندازه د داغ د اډو کې د کجوري ومن احسنو دینن او څوک دې ډېر ښایسته دینن په دین کې ممن دغه چانه اسلم وجهه لله چې ځان تابعدار کړل الله لپاره وهو محسن او دې نیک موحد وتبع ملت ابراهیم حنیفا او روان شو دې په دین د ابراهیم علیه السلام پسې حنیفن چې کلک موحدو کلک مسلمانو پاکو واتخذ الله ابراهیم خلیلا جوړ کړل الله تعالی ابراهیم علیہ السلام لره خلیلن دوست ولله خاص الله تعالی د پر ما اغسلی فی السماوات چې بسمانو کړي و ما اغسلی فی الارض چې زما کړي وکانه الله ود الله تعالی بكل شیء محیطا پر سز باندې راګیرون کې محیطن راګیرون کې یعنی هر سز داغه پهلم کې راګیر دی ويستفتونکا تپوس کې استانا فی النساء په بار د خزو کې قل ورته وایو فتیکم الله جواب درکې تاسو ته فیهن د خزو مبارکه وما اغه چې یتلا لستل شی علیکم تاسو باندې فی الكتاب په کتاب کې فی یتام النساء دی یتیمان او خزو مبارکه الله تیغه خزه لا تو نهن چې نور کوي تاسو هغه یتاما هغه مہرونه کتب لهن چې مقرر شي وی دغه لپاره وترغبون تاسو مینا کوي ان تنکحوهن چې نکاح کوي تاسو دغه سره والمستضعفین هغه کمزوري من الولدان د ماشومانونه فی یتام النساء په بار د یتیما جنکو کې الله تیغه لا تتونهن چې تاسو نور کوي هغه ته ما هغه مہرونه کتب لهن چې مقرر شي دغه لپاره وترغبون تاسو غواړئ ان تنکحوهن چې تاسو نکاح کوي دغه سره والمستضعفین او په حق د عاجزانو بچو کې والمستضعفین من الولدان والمستضعفین هغه عاجزان کمزوري من الولدان بچونا ماشومانونا وان تقوموا چې ادرې گئی تاسو للیتاما د یتیمان د پاره بالقسط په انصاف سره وما تفعلوا هغه چې کوي تاسو من خیر انسان نه کینا فین الله بشک الله تعالی چې کان به علیما دې پاغه باندې پوا ویني مراتن کچری یو خزا خافت یریږي من بالیا د خپل خاوننا نشوزن د بدخویینا ویني مراتن کچری یو خزا خافت
ویریدا من بالها د خاون خپل نه نشوزن د بد اخلاقۍ نه، د خاون د بد اخلاقۍ نه یریږي. او یا رازن یا د مخ اړولو نه. فلا جناح علیهما نشه ګناه په دواړو باندې ان یصلحا چې صلح وکړي روغ وکړي بینهما په خپل منځ کې صلحن روغ کول. والصلح روغ چې خیرون بهتر ده. واحذرت الانفس الشح او د پزړونو کې شومتیا یا واحذرت الانفس الشح او حاضر کړی شوي دي نفسونه کنجوسۍ ته. حاضر کړی شوي دي نفسونه الشح شومتیا ته کنجوسۍ ته بخل ته. وین تحسنوا کچې تاسو نیکی کوئ د یو بل سره وتتقوا ځان بچ کوئ د اختلافاتونه تاسو ځان بچ کوئ د اختلافاتونه فإن الله بشک الله تعالی چې کان بما تعملون خبیر دی پاس باندې تاسو عمل کوئ خبردار. ولن تستطيعوا او چې تاسو طاقت پونه لرئ ان تعدلوا چې تاسو انصاف وکئ بین النساء په منځ د ښځو کې. ولو حرصتم اگر چې تاسو یې رس کوئ فلا تمیلوا نو مه کږېږئ کل المیل په پوره کږېدلو سره فتذروها چې پرېږدئ تاسو دا بله ښځه کالمعلقه په شان د ژوندې په شان د راکړئ. وان تصلحوا که چې تاسو صلح وکړه تتقوا ځان مو ساتلو ظلم نه فإن الله بشک الله تعالی چې کان غفورا رحیما دی بخونکی مهربان. وان یتفرقا او که چېرته جدا شو دا دواړه ښځه خاون د یو بل جدا شو رو غیرانه له نو یغني الله بے پروا بکی اللہ تعالی کلن هر یو لرا من سطحی د خپل فراخینا. الله تعالی بے پروا کی هر یو لرا من سطحی د خپل فضلنا. وکان الله د الله تعالی واسعا فراخا ډیر طاقت والا حکیمن تدبیر والا حکمتون والا. ولله خا الله تعالی پر اختیار دے ما دا غصف السماوات چې بس منو کړي و ما دا غصف الارض چې زما کړي. ولقد وصینا الذین یقینا منگا کلک حکم کرل لذینا کسان تا اوتو الكتاب چورتا کتاب رکڑ شوی من قبلکم پخواستا سنا ویاکم او تاستم حکم کرل ان اتقوا اللہ دا چید اللہ تعالی نو یری گئے. وَإِن تَكْفُرُوا کچھ تاسو کفر کو فَإِنَّ لِلَّهِ یقینا شتید اللہ تعالی پر اختیار ما دا اغصف السماوات چھ بس مانو کی وما دا اغصف فلاد چزما کی. وکان اللہ دے اللہ تعالی غنیاً بے پروا حمیدن ستائل شوی صفتن والا. ولله یو خاص الله تعالی د پر دی ما غصف السماوات چې بس مانو کړي وما او اغصری فی الارض چې بس ما کړي. وکفا او کافی دی بالله الله تعالی وکیلن کارساز کار جوړون کې ذمہوار. ان یشاء کرزای شي یذهبکم ختم بکی تاسو ایها الناس خلقوا ویاتی بآخرین او پیدا بکی نور خلق. وکان الله دی الله تعالی علی ذلک قدیر په دې کار باندې قدرت والا. من کان یریدو ثواب الدنیا من کان اغه څوک چې یریدو غواړي ثواب الدنیا بدله د دنیا فعند الله نو د الله تعالی سره ثواب الدنیا بدله د دنیا دا ول اخرت او د اخرت ته ثواب د دنیا او د اخرت ته. وکان الله دی الله تعالی سمیعا اوریدن کې بصیرن لیدن کې. یا ایها الذین آمنو اے مومنانو کونو شی قوامین کلک اولار نیغ اولار بالقسط په انصاف سره شهدا گواہی ورکون کی لله د الله تعالی لپاره. ولو علی انفسکم اگر کوي دا په خپل نفسونو تاسو باندې اگر کوي دا گواہی علی انفسکم نفسونو تاسو باندې اویل والدین یا په مور خپل تاسو باندې اول اقربین او په خپل خپلوانو باندې تاسو ولقربین او په خپلوانو باندې. ان یکون غنین کچریوی دی غنی مالداری او فقیرین یا فقیری غریبی فالله هنا الله تعالی چره اولا بهما خیر خواد دی دواړو دی الله تعالی اولا بهما خیر خواد دی دواړو دی مهربان دی په دې دواړو باندې. فلا تتبعوا الهوى متابعداري مکوئ د خواهشاتو. ان انت دلو دا چې تاسو واوړئ د حق نه. وان تلو که تاسو واوړئ دی وان تلو که تاسو غلط بیانی وکړه وان تلو چې تاسو غلط بیان وکړو او تورزو یا خو مخ واړو فإن الله بشک الله تعالی چې کان دی بما پاس باندې تعملون چې تاسو عمل کوئ خبیرن خبردار دی. وان تلو کو واوړی تاسو د جبې خپلې نه او ترزو یا مخ واړوئ د حق بیان نه
فإن الله بیشک الله تعالی چره کانا بما تعملون خبیرا دې پاس باندې تاسو عمل کوي خبردار. ایه الذین آمنوا ای مؤمنانو آمنو د زړه ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې او رسول او دغه پر رسول باندې ول کتاب او په کتاب باندې الذی کتاب نزل چې لګ لګي نازل کړل الله رسول په خپل رسول باندې ول کتاب الذی په کتاب باندې انزل من قبل چې نازل کړی دی مخکې. ومن یکفر چا چې کفر کو بالله په الله تعالی باندې او ملائکتی او په ملائکو دغه باندې او کتب او په کتابونو دغه باندې او رسولي او پر رسولانو دغه باندې والیوم الاخر او پر ورځ د رستنه باندې فقد صلی لیکن د گمراه شو خطا شو زلالم بعید په گمراهی لري د حقنا. ان الذين بشکا کسان امنو چې ایمان راوړل ثم کفروا بیا کفر کړل ثم امنو بیا ایمان راوړل ثم کفروا بیا کفر کو ثم ازدادوا کفرا بیا زیات شو دوی په کفر کې. لم یکن الله ند الله تعالی یغفر لهم چې بخنو کې دوی ته ولا لیهدیهم او دا چې روان کې دوی سبیلن په سمیلار باندې ولا لیهدیهم او نه دې چې هدایت کې دوی ته سبیلن د سمیلار. بشر المنافقین مبارکی ورکه منافقان ته بان لهم چې بشک دوی لپاره عذاب الیم عذاب دې دردناک. الذين کسان يتخذون الكافرین چینسی کافرانو لره اولیاء دوستان من دون المؤمنین علاوه د مؤمنانو ایبتغون دوی لټوي عندهم دوی سره العزت عزت فإن العزت یقینا عزت چره اختیار د عزت چره لله الله تعالی سره ده جميعا ټول. وقد نزل علیکم یقینا نازل کړی دی الله تعالی پتا سو باندې علیکم تاسو باندې فی الکتاب په کتاب کې ان دا خبره اذا سمعتم چکه تاسو واورئ آیات الله آیاتونه د الله تعالی یکفر بها چې کفر کیږي دغه سره و یستهزئ بها او ټوکی کیږي دغه سره فلا تقدموا معهم نه دی خلق سره مکه نه دوی سره حتی تر دې پورې یخوذ چې دوی بحث شروع کی خبرې شروع کی فی حدیث غیر په نور خبرو کې یا په بل خبره کې. انکم یقینا تاسو به ځن په دغه وخت کې مثلهم د دو پشان یې. ان الله بیشک الله تعالی چې جامع المنافقین راجم کون کړي منافقانو لا والکافرین او کافرانو لا فی جهنم په جهنم کې جميعا یوزای ټول یوزای. الذين کسان یتربصون چې انتظار کوي بكم پتا سو باندې فین کان لکم فتح نو کچری وستا سو پر فتح من الله د الله طرفنا قالوا دوی وی علم نکم ماکم ایا منګه نو تاسو سره وین کان للکافرین اکچری وی د کافرانو پر نصیبون صبرخه قالوا دوی وی علم نستحوذ علیکم ایا غلبا نشو کوله منګ علیکم بتا سبانه ونمناکم آیا نه منی کړي منګه من المؤمنین د مؤمنانو نه. کله چې کافران جنگو غټي نو قالوا وای دا منافقان علم نستحوذ علیکم آیا غلبه نشو کوله منګه علیکم بتا سبانه چې د مؤمنانو ملګری شوي وي ونمناکم او آیا نه من کړي منګه تاسو من المؤمنین د مؤمنانو نه. یعنی تاسو خو منګه من کړي د مؤمنانو نه چې موږ د مؤمنان نو تختیدو نو تاسو جنگو غټ نو موږ خو په تاسو باندې ضرور کېدلی شو. فالله نو الله تعالی چې يحكم فیصله وکي بینکم تاسو ترمنځ یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې. ولن یجعل الله اچری نگر زی اللہ تعالی للکافرین دا کافران دا پر علی المؤمنین پا مومنانو بانی سبیلن لار دا غلبی. ان المنافقین یقینا منافقان چری یخادعون اللہ دوکور کے اللہ لرا وهو او دا اللہ تعالی چری خادعهم شرموی دوی لرا او اللہ هم دوکور کے دوی لرا یعنی شرمی بدلے دوکی ورکی. و اذا قامو کر چی دوی پاسی الى الصلاة منستا قامو کو سارا نودریگی پا نارستیا سرا پا سستی سرا یراؤون الناسا دوی زان خی خلقو تا ولا یسکرون اللہ دنیا دے اللہ تعالی الا قلیل مگر لگ مزبزبین بین ذالک دوی حیران دی پا کفر و پا ایمان کے مزبزبین دوی حیران دی گڑوڑ دی بین ذالک پا منز دی دوارو کے دی دو لارو کے لا الہ اولا ندی د مومنانو طرف تا ولا الہ اولا او ندی د کافرانو طرف تا ومن یضلل الله او سوک چه بیلاری کی اللہ تعالی فلن تجد تبنم له دغه پر سبیل النار. یا ایها الذین آمنوا ای مومنان لا تتخذوا الکافرین من سای کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین
علاوه د مؤمنانو نه اتریدون تاسو غواړئ تاسو اراده کوئ ان تجلو چې تاسو ګرځوئ لله د الله تعالی دپاره علیکم په خپل ځانونو باندې سلطانا مبینا دلیل ښکاره ان المنافقین یقینا منافقان چې فی الدرک الاسفل په لاندې طبقه کې وي من النار د اورنا ان المنافقین یقینا منافقان فی الدرک الاسفل په لاندې طبقه کې وي من النار د اورنا ولن تجد لهم نصیرا او بیا با تنمومی لهم دیر پار نصیرن سوک امداد کونکے الا الذین سوا دا کساننا تابو چه توبه و باسلا وصلحو عمل سیدہ کو عمل نیک کو واتسمو باللہ منگولی و لگولی پا دین داللہ واخلصو دینم او دین خالص کو للہ داللہ تعالی دا پارا فاولائکنو دا کسان مع المؤمنین دا مومنانو سرم مرگری دی وسوف یوت اللہ المؤمنین او زرد چور بکی اللہ تعالی مومنان دا پارا اجر عظیمہ ثواب دیر لوی ما یفعل اللہ سکی اللہ تعالی بیعذابکم تاسو لپازاب در کولو ان شکرتم که تاسو شکر کوئی وآمنتم او ایمان راوڑا یقین کوئی ما یفعل اللہ سکی اللہ تعالی بیعذابکم پازاب ستاسو بانی ان شکرتم که تاسو شکریہ ادا کوئی که تاسو قدر کوئی وآمنتم او یقینمو کو ایمانم راول وکان اللہ دل اللہ تعالی شاکرن للیما قدردانو فوزات